د دې پر ځای چې پردي عادتونه خپلوو، د دې پر ځای چې د کفارو سټایلونه خپلوو، د دې پر ځای چې د غیر مسلمو سټایلونه خپلوو، د هغوی نه تقلید کوو، د هغوی نه کاپي کوو، نو څومره ښه ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تګلارې باندې عمل وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څه موږ ته راښودلي دي په هغې باندې عمل وکړو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه کاپي وکړو، هغه څه کړي دي، هغه څه ویلي دي، د هغې رویه په خپلې کورنۍ سره څنګه وه، خپلو ملګرو سره څنګه وه، صحابه کرامو سره څنګه وه، له غیر مسلمو سره یې څنګه رویه وه، له ماشومانو سره یې څنګه رویه وه، له سپین ږیرو مشرانو سره یې څنګه رویه وه، له ښځو سره رویه وه، او همدارنګه له خپلو بیبیانو سره یعنې له میرمنو سره یې څنګه رویه وه، هغوی سره یې څنګه ژوند و، هغې سره یې څنګه د خپل ژوند تګلاره مخته وړله. دا هغه څه دي چې زه او ته باید زده یې کړو